د هلمند ولایت جنگ څنګه نور هم زور اخیستی دی. هلمند کې تازه څه روان دي؟ د امنیتي معین له تګ سره هم مهاله هم څنګه د جنگ زور نه دی کم شوی؟ دلته له موږ سره په دې اړه راپور کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. په دې وروستیو کې یو لوړپوړو پوځي پلاوو هلمند ولایت ته سفرونه وکړل او له هغه ځایه د خیر او خیرت راپورونه ورکړل، خو لا هم په دې ولایت کې وضعیت د خرابېدو په لوري روان دی. امنیتي سرچینې وایي چې د ناوې په ګډون یو شمېر سیمو کې لا هم جګړه روانه ده چې د سیمې خلک یې هم له یو لوړ ستونزو سره لاس او ګریوان کړي دي. امنیتي سرچینې وایي چې نن د تازه جګړو له امله د ناوې ولسوالۍ د لوی کلي ماموریت سقوط شوی او جګړه روانه ده. تر اوسه پورې نور معلومات نه دي وړاندې شوي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال د حالت کابو کولو او امنیتي وضعیت د ښه کولو لپاره هلمند کې څو ورځې تېرې کړې، خو حالت تر پخوا ډیر خراب شو. دا په داسې حال کې ده چې 2 ورځې وړاندې هلمند ولایت ته د ځانګړو ځواکونو یو جوپه هم ولاړه. پوښتنه دا ده چې دولت د دومره قوت په استعمال سره بیا هم د هلمند په جګړه کې بریالی شوی نه دی. ښایي د هلمند جګړه نور هم خونړۍ شي، ځکه دولت د دومره مشرانو او پوځیانو لیږلو سره بیا هم حالت عادي لور ته نه دی راګرځولی او لا هم د هلمند په ځینو سیمو کې جګړه او نښتې ترسره شوي او روانې دي. د دې جګړې زیات ملکي وګړي زیانمن شوي دي. هغوی کورونه پرېښودلو ته اړ کېږي. له هلمند د بې ځایه شوو کره شمېر تر اوسه نه دی معلوم، خو ویل کېږي شاوخوا 4000 کسان بې کوره شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل د نورو تازه خبرونو لپاره در سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.